تېره اونۍ د چین د سفر په وخت چینایي صدر شي جینګ پینګ د روس د صدر ولادیمیر پوټن تود هرکلی وکړو. په دې موقع یو شمېر زړه راښکونکې سرکاري دستورې ترسره شوې چې د دواړو ملکونو د سفارتي اړیکو 85 کلیزه یې نوره ښکلې کړه. دا د دواړو ملکونو ګډ ستراتیژیکي انتخاب دی چې د دواړو ملکونو ګډې همکارۍ او شریکو ګټو ته وده ورکوي چې ورسره په نړۍ کې په تاریخي کچه اختیارات او اقتصادي ګټې د یو ملک سره نه بلکې د ډیرو په لاسو کې ورځي. صدر پوټن د دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتېدونکي تجارت ستاینه وکړه چې د هغه په خبره د کال په حساب 240 اربه ډالرو نه هم زیات شوی دی. روس د دې جوګه دی او دې ته تیار دی چې د چین د لوی وړو ښارونو او چینایي ټولنې ته په روانۍ سره داسې انرژي، رڼا او حرارت ورکړي چې ماحول ته به زیان نه رسوي. صدر پوټن څو ورځې وروسته د هغې د چین سفر وکړو چې د چین صدر شي د یورپ سفر کړی، چېرته چې یورپي مشرانو په هغه خپل وس وکړو چې د يوکرېن په جنګ کې د روس د ملاتړ نه لاس واخلي. خو څېړونکي ولینا چاکاروفا وايي هغوی په دې هڅو کې ناکامه شوي. China provides the main lifeline for Russia, but China also چین روس ته بنیادی اسانتیاوې ورکوي، خو د دې سره سره چین دا هڅې هم کوي چې په نړیواله کچه روس یوازې نشي. روس په سرکاري توګه د دې خبرې اعلان کړی چې دوی د ګټلو په خاطر د یو اوږد جنګ په لور روان دي او دلته مونږ ښه په ډاګه وینو چې چین د روس پلوي کوي. China is taking the side of Russia. څېړونکي ولینا وايي د دواړو دغه ملګرتیا چې هغه ورته د خامار او میلو ملګرتیا وايي د یوکرین نه علاوه نوره هم ډیره پیاوړې ده. This kind of wars as the one being waged right now in Europe. داسې جنگونه لکه چې وس په یوکرین کې روان دي او یا په منځني ختیځ غزا کې شروع دي او هم په انډو پیسفیک سیمه کې فوزي کړکېچ روان دی، دا سوړ جنگ تاوده محاذونه دي چې په یو اړخ یې امریکا او په بل چین او روس یا خامار او میلو ولاړ دي. And China and Russia or the dragon bear on the other. څېړونکي او لیکواله ان اپل بام وايي شي او پوټن شریکو علاقایي ګټو رايوځای کړي دي، خو د هغوی سختو حکومتي تګلارو جمهوري ټولنې د خطر سره مخ کړي. Their dislike of the democratic world. هغوی دواړه جمهوري نړۍ او جمهوري ژبه نه خوښوي او نه د ازادۍ، انصاف او بې پلوه فیصلو قوانین خوښوي. د دې ډیکټیټرانو د لاسه جمهوري نړۍ د یو سخت چلنج سره مخ ده چې د حملو سره یې په خپله د دغه هیوادونو وګړي او د هغوی اتحادیان مخ دي. څېړونکي ان زیاتوي دغه اړیکې د چین په ګټه دي. They may have an interest in weakening Russia. کېدای شي چې هغوی په یو کمزوري روس کې ډیره دلچسپي ولري، ځکه چې کمزوري روس به په هغوی تیل او ګیس په ارزانه بیه خرڅوي. کمزوري روس به یو اسان اتحادي وي او په لوبه کې به یو کمزوري شریک وي او کېدای شي چې چین هم. صدر پوټن به د اکتوبر په میاشت کې په روس کې کېدونکې د بریکس په غونډه کې د چین د صدر شي جین پینګ مېلمستیا کوي. په داسې حال چې دواړه ملکونه نړۍ د یو اړخیزه مشرۍ نه ګڼ اړخیزه لور ته د بوتللو په لړ کې خپله ملګرتیا نوره کلکول غواړي. د وی او ای هېنري رېجول دپاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنګټن ډي سي.